د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساګدار ویلي چې روان کال په پاکستان کې 2000 امنیتي پیښې رامنځته شوي چې له امله یې 1580 پوځیان پکې وژل شوي دي. ساګدار د دغه ټولو پیښو پړه پر افغانستان اچولې ده. بلخوا د هند دفاع وزیر ویلي چې پاکستان د سیمې په ناامنه کولو کې لوی لاس لري. په وینا یې کلونه پاکستان ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د هند د دفاع وزیر په وینا پاکستان کلونه ترهګر روزلي او د سیمې د ناامنه کولو لپاره یې کارولي دي. भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है तो पाकिस्तान दुनिया को स्लीपर सेल्स दे रहा है. هندوستان نړۍ ته سافټویر ورکوي خو پاکستان بیا نړۍ ته ترهګریزې ډلې ورکوي. هندوستان نړۍ ته د پراختیا او نوې ټکنالوژۍ فکر ورکوي خو پاکستان اوس هم د افراطي ډلو په روزنه بوخت دی. د سیمې په ناامنه کولو کې پاکستان لوی لاس لري او هر ډول ترهګریزې ډلې روزي. ځکه پاکستان ټول عمر دا کار کړی او له نورو هیوادونو سره دوه مخی چلند کوي. اصلا د ټولو ترهګریزو ډلو پټنځایونه په پاکستان کی دی. हमारी बहादुर सेनाएं बराबर तैयार बैठी हैं. بلخوا سیاسي شنونکي هم د هند د دفاع وزیر دغه څرګندونې تاییدوي. وایي پاکستان تل دوه مخی چلند کړی دی. وایي نړۍ ته ځان سولسات معرفي کوي خو په اصل کې د ترهګرو د پټنځایونو لویه ځاله ده. دا له حقیقت لرې نه دی چې پاکستان د سیمې لپاره خطر ده، د خپلو ګاونډیو لپاره خطر ده او په ټوله کې د سیمه ییز ثبات په وړاندې باندې ښه سیاست نه لوبوي. دوه مخی سیاست کوي او دا دوه مخی سیاست تقریبا اوس د سیمې درک کړی ده، افغانستان وګړو درک کړی ده، نظام درک کړی. د سیمې او د نړۍ ټول هیوادونه دا خبره کوي او پوهېږي چې د ترهګرو ځالې پټنځایونه روزنیز مرکزونه ملاتړ په پاکستان